ټپه د پښتو ولسي شاعرۍ یو انتهایی ځانګړی صنف دی چې دا په بله یو ژبه کې نشته. د دې دواړه مصرې چې دي دا یو مصره 9 سېلابه ده، دویمه 14 سېلابه ده. دا د دې خپل یو ځانګړی سټرکچر دی او اهمیت هم په دې بنیاد باندې ډېر زیات دی چې دا د ولس خپله دغه د خپل صنف دی د پښتو. بیا دا د ولس نه زیږېدلی صنف دی، د دې شاعر نه دی معلوم. بیا زیاته دا هم ویلی کېږي چې دا د ښځو ایجاد دی. د دې صنف نوم چې دی ټپه، نو ټپه په خپله د تانیث په صیغه کې استعمالیږي که نه. اوس د دې ټپې کې دننه دا د یو فرد رایې نه ده، دا ظاهره ده چې یو فرد جوړه کړې ده، یو موقع په مناسبت ویلی شوې ده. که موږ چاربیتې ته وګورو، چاربیته د یو شاعر ذاتي رایې کیدی شي، یو سیاسي فکر خبرې ته یا یو سیاسي تاریخي حوالې ته، په هغې ته په خپل نظر کتلی دي. او ټپه داسې ده چې د هغه قامي اجتماعي شعور ایسه ګرځېدلې ده، دا قومي خزانه ده. نو ټپه په ډېرو حوالو باندې ځانګړتیا لري. ټپه بیخي د پښتنو خپل صنف دی او په ولسي شاعرۍ کې دا ګڼلی کېږي چې بلکې زموږ د پښتنو د نسلیاتو ماهرین دا وایي چې د ریګوید ویدونه چې څنګه دي او د پښتو د ټپې سټرکچر نه هغه هم په 2 مصرو کې ویلی شوي، دا هم په 2 مصرو کې ویلی شوي. د دې هغه لرغونتیا هم ډېره زیاته تاریخي ده په دې حواله باندې. ما په ریسرچ کې هم په دې باندې خپله خبره کړې ده. هغه بله موضوع ده، خو تاسو د اهمیت خبره وکړه. نو د پښتو ټپې اهمیت چې دی، څومره چې د پښتو ژبې اهمیت دی، نو دومره د ټپې اهمیت دی زما په خیال. د ډنمارک یو مشهور لیکوال یا مورخ چې دی جینز آرنولډسن، د هغه یو کتاب دی او مون رایز، هغې په پښتو کې چا نوم شته، په یو ټپه ده چې د هغې په بنیاد یې لیکلی دی دغه کتاب چې سپوږمۍ ګړنګ وهه راخیجه، ګړنګ وهه راخیجه او یار د لونګو لو کوي یا جانان د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. د دې تاریخي قدامت هغه د آریایي دور سره ښایي. خو زما د تیسیس کې زمونږ یو ملګری ذاکر حسین چې هغه وکیل دی او هغه د رحمان بونیري سره یو مرکه کړې وه، په هغې کې یو ټپه ویلې وه چې هغه وی چې زما مامي به دا ټپه وی چې رام دې دسته د نهنګ تیر کا، د خرشینا په ماڼو ناسته ډوبه شومه. نو د دې انالیسس چې ما وکړو، د دې تحقیقي څېړنه چې ما وکړه، نو د دې نه دا ثابتېږي چې دا ټپه چې کله د رام او د سیتا قصه په وجود کې راتله، د راماین ما په دې پسې مطالعه وکړه، ما د بګوت ګیتا او د مختلفو هندي میتالوجیز چې کوم دي هغې مطالعه وکړه او د میتالوجیز په بنیاد که مونږ د جینز آرنولډسن سره اتفاق کوو، نو ولې د مونږ د خپلو اساطیرو په بنیاد باندې په خپل ریسرچ باندې نوي بنیادونه کېنږدو. نو ما چې د دې څېړنه وکړه، نو زما یقین نور محکم شو چې کله دا رام او سیتا قصه په دې ریجن کې په وجود کې راتله، دا یقینا چې یو دغه د اساطیري داستان دی، خو د اساطیري د رښتونې واقعیت لازمي پراته وي. نو زما د دغې ریسرچ په بنیاد زه دا ګڼم چې دا رام د دسته د نهنګ تیر کا نه دی، دا د رام د سیتا د نهنګ تیر کا، او د کرشنا په ماڼو ناسته ډوبیمه نه دی، دا د خرشینا په ماڼو. څنګه چې دغه ذاکر حسین ملګری وایي چېرې دا خرشینا زما مامي غلط وی، دا اصل کې کرشنا دی، خو زه وایم چې نه، دا کرشنا نه دی، د مامي چې څنګه ویم دغه ټیک دی. مونږ چې د یو بنده د هغه ظلم او د جبر او یا د دې په ضد باندې یو بنده ته بیا په معاشره کې وران نوم کېښودی شي، یا مونږ چې کله یو بې ډوله غونته کې بندوي زموږ په معاشره کې خبره نه اوري، یا دغه دی زموږ اوس هم دا مستعمله ده چې مونږ اکثر ماشوم چې خبره باندې نه منو مونږ ورته خردیڼه وایو، دا اوس هم مستعمل ټکي دي، خردیڼه، خرشیڼه. نو په دې کې راوند ته خرشیڼه ویلی شوي دي چې هغه کله سیتا تختولې ده، نو د هغه د جبر او د دې خلاف چې سیتا کوم اواز پورته کړی دی او دغه ته رام ته دعوت ورکوي چې راشه ما د دې ظلم او دې جبر نه خلاصه کړه. چې دا داستان په وجود کې راتلو، نو ټپه موجوده وه، ځکه چې ټپې دا داستان په خپل غیږ کې محفوظ کو او تر اوسه پورې موږ ته راورسېدو. دا شان بلها نورې ډېرې ټپې دي چې هغه د سوهاک او زوهاک د اسطورې سره تړلي دي، چې هغه یو ټپه د ډاکټر مجاور احمد زیار په کتاب باندې چاپ ده، د پښتنو تاریخي څېړنه د ژبپوهنې په رڼا کې. نو هغه ټپه ده چې یم خو سوهاکه ستانه نه یم او خیرې مې وکړې ژڼې وینې غورځوي نه.
نو دا ډېر دا د جمشید او دا فریدون زړو د پارس داستانونو ته دا خبر رسوي. نو تاریخي قدامت د پښتو ټپې نور هم زیات کیدای شي ځکه چې د دغه ټپو موږ ساخته ګورو په دې کې چې څومره رواني ده. اکثر ځینې خلک پوهان دا دغه هم کوي اوس نیوکې کوي چې دا ژبه نوې ده. نو چونکې دا ولسي دغه د سمت دی او دا سینه په سینه راغلی په ریټن فارم کې وونه نو ځکه خو د دې داخلي مضامینو ته چې موږ ګورو داخلي مضامین د هغې موږ ته دا دغه راکوي دلالت راکوي چې او دا واقعي دومره قدیمې ټپې دي.